h د n مساوي کیږي a ضرب د r په توان د n په داسې حال کې چې r د صفر څخه لوی وي. ځینې قیمتونه n ته ورکړي او بیا h n ته قیمتونه ترلاسه کړي. چې موږ پیدا کو باید هغه د دغه قیمتونو په واسطه د a قیمت او د r قیمت دی چې موږ پوسو د n په کوم قیمتونو کې دا کولای سو پیدا کو. لکه څنګه چې تاسو پیږئ موږ r تل د دغه h n د قیمتونو څخه لاسته راوړو. مثلا موږ ورته لیکو چې h د 4 تقسیم به h د 2 دغه باید موږ ته r راکړي. صحیح ده؟ نو تاسو لکه څنګه چې دلته ګورئ h د 4 څو ده؟ 340 ده تقسیم د h د 2 یو سلو 440. ښه دا دواړه چې دي دا دواړه موږ اوس اختصارو. صحیح ده؟ مثلا زه غواړم دواړه په 2 باندې اختصار کوم. اول ښه 14 2 او دلته هم و 2 ډیر ښه دلته هم 8 یو او فکر کوم دغه باید 3 شپږ سي. دا دفعه په 4 دا دفعه په 9 باندې تقسیمومه چې دا کیږي 4 په 9 کې کیږي 14 او 9 په 9 کې کیږي 8. تر اوسه په 2 وکول. ښه کوم چې زما لاس راغی هغه 9 پر 2 دی پر 4 دی. اوس یو بل خبره هم لرو یو بل شی هم لرو. دا باید مساوي سي د 2 سره. دا باید مساوي سي د a ضرب د r په توان د 2 دلته موږ نیولای 4 او په مخرج کې چې نیولای د r a ضرب د r په توان د 2 ډیر ښه. دا دواړه خو خلاصيږي. کوم چې پاتې کیږي r په توان د 4 تقسیم په r په توان د 2. تاسو پیږئ چې په دې کې موږ دغه دواړه چې تقسیم کنو کیږي r په توان د 2. ښه اوس r په توان د 2 ته مساوي سو د 2 سره د 9 پر 4 سره. یعنی r مربع مساوي د 9 پر 4 سره. خو زمونږ r مربع نه ده پکاره. زمونږ چې پکار دی r. نو څه کوو که دواړه طرفه کې جذر ونیسو. صحیح ده؟ دلته r مربع کې او هم دلته 9 په جذر کې او 4 په جذر کې. نو د دې ځایه r مربع د جذر سره خلاصيږي. r مساوي کیږي د 9 جذر 3 او د 4 جذر هم 2. ډیر ښه. تاسو دومره لایقه سوي یاستئ دومره زر دغه معادلې حل کوئ. دا ډیره ښه خبر ده. نو r مساوي د 3 په 2 سره سو. اوس غواړم چې د دې a پیدا کړم. a کله موږ پیدا کولای سو چې زمونږ دغه n صفر سي. n ته کله چې موږ صفر قیمت ورکو. دلته تاسو ګورئ د n کوم صفر قیمت څه دی؟ نشته ده. زه مجبور یم چې خپل پیدا کړم. ښه دلته n ته قیمت ورکوم کوم قیمتونه چې نسته او h n ته قیمت ترلاسه کوم. زما د صفر قیمت ډیر اړین پکار ده. د 2 نه قیمت څه ده خو د صفر قیمت نسته ده. د صفر قیمت زه څنګه پیدا کوم؟ ګورئ یو هم نسته ده خو 2 سته دي. 2 څو موږ ته راکړي 144 راکړي دي. صحیح ده؟ دغه r چی شي ده؟ دا مشترکه نسبت ده. دا موږ ته دا ښیي چې د n په یو قیمت کې دلته h n داسې یو قیمت درلوده چې د ضرب څخه یو سلو 440 سره ځي. د چی شي د ضرب څخه؟ کله چې د 3 پر 2 سره ضرب سي بیا یو سلو 440 سره ځي. همداسې کوم قیمت چې h n کې موږ لاسته راوړو هغه بیا هم د n په صفر قیمت کې د 3 پر 2 سره ضرب کیږي چې موږ ته بیا دغه قیمت راکوي د h n یو قیمت راکوي. اوس موږ h n یو قیمت څنګه پیدا کوو؟ دلته خو کوم عدد نشته ده. نو راځئ چې دلته ګورئ زه h یو ته اول قیمت ورکوم. ښه مساوي دغه 144 تقسیم د دغه 3 پر 2 کوم. ځکه د ضرب عدد خو دلته نشته. نو راځه تقسیم څخه کار واخلم. تقسیم د 3 پر 2 مساوي. ښه د دې ځای تاسو پیږئ چې دا اصلا د 144 ضرب د 2 پر 3 کیږي. او د دې ځای تاسو پیږئ چې کله موږ دا ضرب کو نو 2 ضرب د 4 کیږي 8 بیا هم 8 او بیا 2 تقسیم د 3 288 تقسیم د 3 کیږي 90. ډیر ښه. 90 د h یو قیمت ده. اوس غواړم h صفر پیدا کوم. h صفر په دې معنی چې داسې کومه ده دلته ضرب سوی د 3 پر 2 سره چې موږ ته 90 راکړي. دا د چې نسته نو راځه 90 زه په 3 پر 2 باندې وویشم. 90 تقسیم د 3 پر
دوو. بیا هم دا د شپږ نوي ضرب د 2 پر 3 معنا ورکوي ځکه کسر الکسر دی کنه. نو د دې ځای راځي چې دا همدلته اختصار کما 1 3 3 3 په 3 کې 9 2 په 3 کې شپږ او 2 ضرب د 2 کېږي 4 شپېته. نو د دې ځای ما چی شی پیدا که؟ ما ای پیدا کړه چې ای قیمت 4 شپېته دی. اوس په دغه دواړه قیمتونه زه په معادله کې وضع کوم. h د n مساوي کېږي د ای پر ځای قیمت چوم 4 شپېته ضرب د r پر ځای هم قیمت چوم 3 پر 2 په توان د څو؟ په توان د n. راځي چې دا وازمایو چې رښتیا د دې دغه n دغه ای 4 شپېته ده کنه. نو څه کوم د n پر ځای د 2 قیمت چوم ای خپل لیکم ضرب د 3 پر 2 په توان د څو؟ په توان د 2 کل ده هم 3 هم 2. نو د دې ځای دا ټول مساوي کېږي د څو سره؟ 1 سره ځکه د n په 2 قیمت کې چې n 1 ده. د دې ځای دا مربع کېږي نو دا کېږي 3 دا کېږي 4. د دې ځای 9 پر 4 ای مساوي کېږي د 1 سره. د دې لپاره چې دا ساده سي زه دواړه طرفه مساواتو کې 4 پر 9 ضرب کوم 4 پر 9 ضرب کوم چې دا خواته بیخي خلاص سي یوازې پاتې سي څو؟ یوازې پاتې سي ای مساوي 1 ضرب د 4 تقسیم پر 9. دا به ضرب کومه ډیر به ښه سي. 4 ضرب د 1 کېږي 570 تقسیم پر 9 چې مساوي کېږي د 4 شپېتو سره. نو بیا هم موږ ته همدغه د ای قیمت 4 شپېته دی راکوي او د آر قیمت هم 3 پر 2 ده. نو دغه معادله چې دلته موږ ولیکله دا بالکل صحیح ده. تاسو نور قیمتونه هم خپل د تمرین لپاره لیکلی سئ.